د کوچنیانو لپاره د کیسو د دې کیسې عنوان دی د سپوږمۍ باغ او کوچنی احمد. په یوه شنه او ښکلي کلي کې چې د غرونو په غېږ کې پروت و، یو کوچنی هلک اوسېده. نوم یې احمد و. احمد اووه کلن و، غټې تورې سترګې یې لرلې، تل به یې په شونډو موسکا وه او له هر چا سره به یې په ادب خبرې کولې. هره شپه به کله چې لمر د غرونو شاته پټ شو او اسمان به ورو ورو نیلي رنګ خپل کړ، احمد به له خپلې انا سره د کور انګړ ته راووت. انا یې یوه نرمه توشکه وغوړوله، دواړه به پرې کېناستل او اسمان ته به یې کتل. احمد به تل پوښتنه کوله: انا جانې، سپوږمۍ هره شپه ولې راځي؟ انا په مینه موسکا وکړه او ویې ویل: زویه، الله تعالی سپوږمۍ د دې لپاره پیدا کړې چې د شپې رڼا وکړي او خلکو ته وخت په نښه کړي او د ماشومانو ته خواږه خوبونه راوړي. احمد په حیرانتیا اسمان ته وکتل. سپوږمۍ به ورته داسې ښکارېده لکه یوه سپینه کښتۍ چې د ستورو په سمندر کې ورو ورو روانه وي. یوه شپه احمد ډېر ژر ویده شو. په خوب کې یې ولیدل چې د سپوږمۍ له رڼا څخه یوه سپینه زینه تر ځمکه راکوزه شوه. له زینې څخه یوه کوچنۍ سپینه مرغۍ راکوزه شوه. د هغې وزرونه د سپینو وریځو په څېر نرم وو او سترګې یې د ستورو په شان ځلېدې. مرغۍ په خوږ غږ وویل: احمده، نن شپه غواړې د سپوږمۍ باغ ووینې؟ احمد لږ حیران شو خو ونه وېرېده. په ادب یې وویل: که الله وغواړي، هو. مرغۍ خپل وزر وغوړاوه او احمد ورباندې کېناست. دواړه ورو ورو اسمان ته پورته شول. باد ډېر نرم و، ستوري ورته لکه کوچني څراغونه ښکارېدل او د سپوږمۍ ورځ تر بلې نږدې کېده. کله چې ورسېدل، احمد حیران پاتې شو. هلته یو لوی باغ و. د باغ ونې د سپینو ګلانو په څېر پاڼې لرلې. ګلان به د شپې په رڼا کې ځلېدل او د اوبو یوه نرۍ ویاله روانه وه چې د سپینو ستورو انځورونه به پکې ښکارېدل. هر ځای ارامي وه، نه شور، نه دوړې، نه جګړې، یوازې سکون او ښکلا. احمد ورو وپوښتل: دا ځای چا جوړ کړی دی؟ مرغۍ ځواب ورکړ: هر ښکلی شی د الله تعالی د قدرت یوه نښه ده. موږ یوازې د هغه ښکلا ننداره کوو. د باغ په منځ کې یوه ونه ولاړه وه چې هره پاڼه یې د یو ماشوم نوم درلود. احمد خپله پاڼه پیدا کړه. په هغې پاڼه لیکلي وو: احمد هغه ماشوم دی چې رښتیا وایي، مور او پلار ته درناوی کوي او له خلکو سره مهرباني کوي. احمد موسکی شو. ناڅاپه یې یو کوچنی مرغۍ ولیده چې الوتی نه شوای. یوه کوچنۍ څانګه یې پر وزر لوېدلې وه. احمد ورمنډې کړه. څانګه یې ورو ورڅخه پورته کړه او مرغۍ یې خوشې کړه. مرغۍ په خوښۍ والوته او څو ځله د احمد پر سر راچاپېره شوه لکه مننه چې کوي. هماغه شېبه د ونو پاڼې نورې هم روښانه شوې. مرغۍ وویل: په دې باغ کې هره نیکي رڼا زیاتوي. احمد وپوښتل: نو که څوک بد کار وکړي؟ مرغۍ په نرم غږ وویل: بد کار تیاره زیاتوي، خو توبه او نیکي رڼا راولي، ځکه الله تعالی مهربانه دی او هغه کسان خوښوي چې ښه عمل کوي. وروسته دواړه باغ په یوه کوچني ډنډ کې کېناستل. اوبه دومره صافې وې چې اسمان او ستوري پکې له هندارو ښکارېدل. مرغۍ وویل: احمده، پوهېږې چې تر ټولو ښکلی باغ چېرته جوړېږي؟ احمد سر وخوځاوه. د انسان په زړه کې. کله چې زړه له مینې، صداقت، شکر او مهربانۍ ډک وي، هماغه د سپوږمۍ د هر باغ څخه ښکلی دی. هماغه وخت د سهار لومړۍ رڼا راښکاره شوه. مرغۍ وویل: اوس د بېرته تګ وخت دی. دوی بیا د سپینې زینې له لارې ښکته راغلل. کله چې احمد راویښ شو،
د خپلې انا غږ یې واورېد. احمده! سهار شو. هغه سترګې وموښلې او مسکی شو. انا یې وپوښتل ولې دومره خوشحاله یې؟ احمد یوازې دومره وویل: انا جانې، ما زده کړل چې تر ټولو ښکلی باغ د انسان په زړه کې وي. انا یې په سر لاس تېر کړ او ویې ویل: هو زویه، همدا تر ټولو راز دی. له هغې وروسته احمد هڅه کوله هره ورځ لږ تر لږه یوه نیکي وکړي. کله یې چې خپلې مور سره مرسته کوله، کله به یې د خپلې کوچني ورور لوبې راټولولې، کله به یې د مرغانو لپاره اوبه کېښودې او کله به یې له خپل ملګري سره خپله میوه شریکه کړه. هره شپه په اسمان ته به یې کتل، سپوږمۍ به ورته داسې ښکارېده لکه چې مسکا ورته کوي. احمد به هم مسکا وکړه، سترګې به یې پټې کړې او په ارامه به ویده شو، ځکه پوهېده چې د ښه زړه رڼا تر هر ستوري او سپوږمۍ روښانه ده. ښه شپه.